هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام وراړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمه او وروستۍ خبرونو ته. نن یکشنبه د زمري 19مه نیټه ده چې د 2025م کال د اګست له 10مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرو سرچکي. مالیې وزارت په شپږو ګمرکونو کې 250 امنیتي کامرې فعالې کړي. په بلخ کې د یو سړک خریزي او پراخولو چارې پیل شوې. د چاپیریال ساتنې د پوهاوي ناسته د 4 ولایتونو د استازو په ګډون په تخار کې جوړه شوه. او زلنسکي وایي د اوکراین له ګډون پرته د ټرمپ او پوتین خبرې بې پایلې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. مالیې وزارت په شپږو ګمرکونو کې 250 امنیتي کامرې فعالې کړي. مالیې وزارت د ګمرکي سرغړونو د مخنیوي لپاره د هیواد په شپږو ګمرکونو کې 215 امنیتي کامرې نصب او فعالې کړي دي. د دې وزارت په وینا دغه کامرې د ګمرکونو لوی ریاست له لوري د تورخم، ډنډ پټان، خوست، غلام خان او نیمروز په ګمرکونو، همداراز د ګمرکونو لوی ریاست د لابراتوار څانګه کې لګول شوي دي. سرچینه وایي د دغه کامرو په فعالېدو سره به د امنیتي چارو ترڅنګ د ګمرکي سرغړونو او پیښو د مخنیوي په برخه کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. په بلخ کې د یو سړک خریزي او پراخولو چارې پیل شوې. د بلخ ښاروالۍ ادارې د مزار شریف ښار د فردوسي څلور لارې شاوخوا سړک د خریزي او پراخولو چارې پیل کړي دي. د مزار شریف ښاروال ویل دغه سړک چې 9025 متره اوږدوالی لري د ښاروالۍ د پرمختیایي بودیجې په 13.8 میلیون افغانۍ لګښت بقیر او پراخ شي. هغه زیاته کړه چې یاد سړک د څو کلونو په اوږدو کې خراب شوی او د خریزي اړتیا یې لرله چې د دې پروژې چارې به په 2 میاشتو څخه په زیات وخت کې بشپړې شي. د چاپیریال ساتنې د پوهاوي ناسته د 4 ولایتونو د استازو په ګډون په تخار کې جوړه شوه. د ملي ادارې د چاپیریال ساتنې موخه د چاپیریالي فرهنګ پراخول او د خلکو ظرفیتونه فعالول وبلل شول. ویناوالو د طبیعي سرچینو د ساتنې د کثافاتو سم مدیریت او د ککړتیا د کمولو پر اهمیت ټینګار وکړ. ګډونوال ته روزنیز ورکشاپونه ترسره شول او مسؤلین وویل چې دغه پروګرامونه به په نورو ولایتونو کې هم دوام ولري. او وروستۍ خبر دا چې زلنسکي وایي د اوکراین له ګډون پرته د ټرمپ او پوتین خبرې بې پایلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ټرمپ او پوتین ترمنځ د پلان شوې غونډې غندنه کړې او خبرداری ورکړې چې له اوکراین پرته هر ډول خبرې به د سولې پر وړاندې خنډ او بې پایلې وي. هغه ټینګار کړی چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا د اساسي قانون برخه ده او د بحث موضوع نشي کېدی. زلنسکي ویلي اوکراین به نه روسیې ته کومه ډالۍ ورکړي او نه خپله خاوره. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله ومن شه.